غواړم خالي د سره شیر کې یو لایک یو کمنټ غواړم هیڅ یو ورته پنځ یو لایک یو کمنټ جانانه پټ سه پټ را پټ سه پټ به در پټ سم پټ به وکړي دننه دا ستا د پټ راپټ شعرونه زما د طرفه ستا و نازکه خور ته ډالۍ کړ هاي په تیر دې کوي خوند نه په وکړي خوند پکې ځوان که د شفیع شاکر په پروګرامو کې څه وایه د دې خورک پک په دا معاینه کې غنوم شیخه ماشومه د واړه د ورته ولې ګورې زغله د سپیک زو دې نه خو ستا ژره وژده د ورته ولې ګورې ولا ډېر خرې زو پر پدر جناله څه په دا مردار مخ باندې اسانو رازه دغه کې راټوله مې کله دغه خورغوجي مرغوجي دي چې ټوله ورځ سي د خوندو د لونو سره لګیا یې غلطې مشورې ورکوي غلط سامان پر خرڅوي پر دغه سپیشل ډنډی مې دا دي ولدي ته تیل واچوله او په دې سیم سپیشل راواخیستله د دوی په سنبۍ به یې وارور منډم او ستی د ټولو د غلو غرمه دی در دروم زه به بعد کې در واړوم خو نن ورته ته وایم چې تی کوم پیغام لري ودې ته تی د دې څه تنګ یاست که نه یاست تنګ دی خور و مور چې وریاده کو په هغه څه خو موږ نه ګناهګاریږو ول دی د خلکو خوندمند سره چې کوم کیسې کوي دی خپلې خویندې مندې نه لري کې درلوده یې دا رقم کیسې به نه کولی اوس نو د دوی په خور و په مور وین چې د چا خوا بدېږي اول یې د هغه په معاینه کې ورکوم حجنه که د نور خلکو جواب نه راکړي خو ته د رډو الله مبارک څه وایه رډوګان والا بیا د دې خورک پک په دا معاینه کې غنوم دا ته ما ویل مال وروره دا ښځو له ټلیفونونه دا مه ورکو او که ته ښځو له ټلیفونونه ورکوې بیا نو ستا د معاینې لمبار هم راکړه موږ به هم خور جوړه کړو ستا د لور لمبار هم راکړه چې موږ به هم خور جوړه کړو دا دې په ښه خبره وکړه پرېدو تورسرو کې د شیخه سترګې مه ښخوه دا نجلۍ کلکه پښتنه د ورته ولې ګورې ستا د معاینې بغیر زما د دربوزمه په دا سست فیرو چې دی وایه د شیخانو بدنامي مه کوه شیخ دا دندې نه لري دا دندې چې دی ته یې لري راته چې په اف ام ریډیو کې ناست یاست لوی جوړې غاړې د بل د خوندو سره ګپ کوئ دغه ښځې پښتنې نه دي که دغه چا خویندې نه دي که دغه چا لوڼې نه دي د اوسه هم شتې ورسره لګیاست او بیا در وغواړئ د انعام په بانه د بل شي په بانه باندې مې در غوښتي هلته بیا ښویندکي ورسره کوئ رنګارنګ ګپې رنګارنګ پاشي ورسره کوئ بې غیرت انسانان د دې بعده که دې دا رقم شروع په شاعري وکړه یا ما ستا په خوله کې واورېده بیا نو دی در دروم د هوټ اف ام 105 د سټوډیو څخه شفیع شاکر لایو براینا تاسو په خدمت کې حاضر یم خو تا ته دغونه وایم ستا د مور او د خور په دا کوسته تخه ځای پورې بوزم واجبېدله خوند نه په وکړي خوند پکې ځوان نه خوربو د هرونتي وپېژندی شفیع شاکر نومیږي هغه به چې د نجونو سره مجلسونه یې ختم سي هغه به دې څه بیا ولاړ سي بیا نوې دنده په مخه واخلي بیا ښځې خطابه سي او دا رقم غلطې مشورې ورکړي چې یو کریم راواخلي د هغه مشورې وکړي وایي دا د کریم دی دا تور سري ورکړي عاوز بقول لك انجينير خاص كده التوصيل ده طبعا بعض مشغوله مش كل التوصيل ده تكليف رسمه مختص اشتي ده بالذات ده دي برشان ان شاء الله اساس تيجي عاوز بقول لك استعمال كده التوصيل ده بارد مختص مال ده بارد او اساس مختص كده نقطه مش قبل عاوز په اصل کې او کریم والا و دې بلوته 2000 روپۍ ورکړي دی د دې 2000 د وجې څه د کریم صفت کوي دا دې په ښه خبره وکړه حالانکه به دا کریم په دا شي کې هېڅ خاصیت نه وي بیا نو زموږ ښرې زنانې راولاړې چې د هغه کریم راواخلي پر مخ باندې ومږي یا د مخ جلد چې دی هغه په وسوځي 2-3 ورځې د دې مخ سمي هغه څه بعد د دې مخ بیا برته هغه رقم تور کور پیدا که چیرې دا د همیشه دپاره دغه کریم نه کي استعمال بیا د دې مخ هغه رنګ تور واوړي ولې یا د دې د مخ کور سوځل سوی نو دوی پرواګانه ولاړ سي زنانه د ډېرې کریم وتاجه کې په دغه رقم بسکۍ باندې
نو وده ته موږ یو وار بیا وایو دی به وریا دی عزیزانو که ویډیو خوښه سوي او دا غواړئ چې دا ویډیو دویم پارټ دیم راسي نو ته دا ویډیو زیات څه زیات سره شیر کړئ لایک کړئ د ملګرو سره تر باغ ویې واړوئ زه به د دې په دویم پارټ بیا لګیا سم هغه به تر باغ ودراړوم ولې دا خورغوټي ډېر دي یو دوه درې نه دي په یوه ویډیو کې دا در باغ ونه اوري نو ته زما یوټیوب چینل هم ونازوئ هغه هم درسره سبسکرایب کړئ زه دوی په مخه راخلم هاي په ډېر دې کوي